هل لك سر عند د مستۍ نه ناس نه دي، دیو د مجبورۍ نه ناس دي، د خلکو په وینا ناس نه دي، دیو د خپل د درد نه ناس دي. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات کوڅه کې یو تخفى ځوان ولید، هغه وویل چې راشه دغلته د بابا او د دغې مورکۍ پوښتنه وکړه چې شفاخانې ته ځي، کله 15 ورځې کله 10 ورځې ورته وایي چې لاړ شي. دیو د لارې کرایه هم نه لري، په ځای د دې چې دیو سره همدردي وکړي دیو په عذابوي. بابا څه تکلیف لري؟ سترګې مې اوبه کمې کړي دي ښه ښه او د دې سترګې نه ډېر په عذاب یم. دا ګوره دا چغړې نښتې که نه، دا چې ماسپښین لمونځ وکړو دا مې ومینځلې، پاکې مې کړې، بیا یې دغه دی اوبه کوي. هذا أن يكبر قدرك عند الله درمل نشته که نه، نو څه بې وسې یو که نه. بكتابك حين ترى الله پیسې نه لرو چې درمل واخلو. هذا أن يكبر قدرك عند الله د خدای هیله ده. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله چې ړانده کړي وو، خو ړانده کړي به وو که نه، یو وسیل لا يعلمها إلا الله قصص چې په سترګو جوړ ومه نفاقه به مې را پیدا کوله. تاسو سره چا همکاري نه ده کړې؟ نه 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 موږ ته بلکل چا کړی. مورې څه تکلیف لري؟ د څه شي شوي؟ دا سالانه ورباندې د دې علاج دې نه دی کړی؟ نو پیسې نه لك سر عند الله بينك أنت درې شپې مې وراکه ډوډۍ څکان کړي وي، 3 شپې او 3 شپې. تخفى لا يعلمها إلا الله خدای به وسنه نه پاتې خچ دا نور کوم ډاکټر ته تللی وې؟ دغه پانتون ته لاړو. څه شی درته ویلي؟ په ویرا شي که پیسې راوړه، که پیسې نه وي موږ خوشی نشو کولای. تخفى لا يعلمها إلا الله دا پیسې کم قصص پانتون کې درته ویلي؟ بكتابك حين ترى الله زونه نو چې دا غشن د باندې ودر چې کنده سترګونه مې بيخي به هیڅ هم نه وینم. او نو سالدانه خو درد کوي. دا زونه مې غونټه خو دا زونه مې تنه خو د صدمه مې تنه تړه پکې دا سپینه غوندې دا واره هغه لا بكتابك حين ترى الله شي به مې کړو کني دا ځړې تنه خلې وای دا ته ته ګاندلې وای سم ته مګو دغه له هغه نار سره نه پاتې دي. الله هل لك سر عند الله بينك بیا ډاکټر ته چې په دې خپه خري دی اپریشن کیږي او د دې وسنه کیږي چې دا خښنو بیا به دې اپریشن کوي. ماته 1000 روپۍ به تر مال خراب ما سره کین شم دا مې د لور نه د تر واخستله زه خو 1000 روپۍ هغه نه لرم، زه سلو نه لرم، د 200 نه 1000 به زه کما ده. دا چرته ویلي؟ دا پانتون کې څه غواړي مورې؟ دا غواړي چې خدای مې دا سترګې په خیر ښې کړي او خدای پاک مې ثواب کړي، خپل مانځه او دا سلام خدای پاک ښه کړي او دا خپل کور ته خپل مېړه له بچو ته خدای پاک ښه کړي او خدای دې تاسو سره ښه وکړي او خدای دې تاسو آباد کړي، تاسو خدای هر قدم دې نیکۍ ته لکې واچولي. وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله